السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو راغلیو د امریکا شمالي ورجینیا الکسندریا ښار ته. دلته د افغانانو یو رستورانت دی، نوې طعم یا نوې پروډکټ چې ورته ویلی شو هغه چې شریخ وطني شریخ ده او د وطني خوند ده هغه افتتاح کړی ده چې نن په سلګونو او زرګونو خلکو ته فری یا وړیا مخې ته وړاندې کړی چې خلک راشي او د دې خوند وګوري. او تاسو هم زموږ سره اوسئ، راځئ چې د دغې ښکلي شریخ مزه ګرانو لیدونکو راغلیو شریخ جوړوي. نو دلته به یو مسؤل ورور سره شما خوب هستین. تبریک باشه، نوکار، خدا خیر بده، تشکر. السلام علیکم. السلام علیکم برادر. رستورانت افغان رستوران. ورور زن معرفی کردن. اسم امین الله عباسی است. از ولایت غزنی هستم. در افغان رستوران خوش آمدین. خیر اوسه، ډیره مننه. د رستوران باره کې راته ووایه چې درباري رستوران څه رقم رستوران افغان رستوران یک رستوران سابقه دار از فامیلای ما از سال 1993 اینجا ما شروع کرده بودیم. شکر تا امروز ما تانستیم پسی رو زنده کنیم رستوران افغان رستوران و شروعات ما این از پاکستان شروع شده. ډیر ښه. نن موږ خبر شو او یو خاص د خوشحالۍ احساس کوو چې یو افغاني خوند دلته ګورو. افغاني خو البته ټوله ډوډۍ افغاني ده او افغاني خوند ده، خو د شریخ باره کې راته ووایه چې څنګه فکر ته راغی، ولې کل چیز ما شکر افغانی است. افغان هستیم، نان افغانی است، شریخ افغانی است، پلو افغانی است، کل چیز ما افغان است. شریخ باره کې راته ووایه چې تاسو نن اولنی ځل د نن او څنګه خلکو ته وړاندې کوئ. پوه شوم چې نن لکه چې فری ده یو څه. امروز شریخ ما کامپلیمنتری جور کردیم برای کل دوستای لذیذ بر افغانای ما. بیاین شریخ نوشیجان کنن. ماشاءالله. شریخ ماشاءالله. ALDC و ما و کتوا صاحب گفتم شریخ خزانه است. په دې امید چې ډېر مشتریان راشي او د خپل افغانانو سره کینی او د افغاني خوند واخلي. دا امید لرو دلته. امید شما هستیم. چرا نه، بیاین، ما اصلا در خدمت شما هستیم. ډېره مننه. تاسو ته بیا مبارکي ویو. الله تعالی دې رستوران کلگی ما شما هستیم. بالکل. الله تعالی دې کې برکت واچوي. ډېره مننه. سلام علیکم.
چطور است شیریخ پزی امروز فری است درباره ازی بگو. درباره از این بله شیریخ فریسته و غذای ما باز نفر $15 چارج میکنه. ماشاءالله. شیریخ امروز فریسته. خب درباره شیریخ پزی بگوین چقدر سابقه دارین شما خودتان؟ خیر و- افغانستان بودین اینجا بودین؟ من در مزار شریف بودم شیریخ پزی میکنم. بله خب یگان میگه که می شیریخ پزی یا دا شیریخ جور کردن کدامش صحیح است؟ حالا شیریخ جور کردنش صحیح است. آه دیگه. فهمیدین؟ اگر بگویم که شیریخ نسوزه باز چطور است؟ بازور میگی او را که مجبور اول که در دیگ مندازی را جوش میدی. فهمیدین؟ پختهش اینجاست. اگه نه اصلا جورش اینجا میشه. د دې شیریخ باره کې راته ووایه که امروز فری است با افغانا با کلگی فریز. ما امروز اوفر رستوران گرفتیم. گراند اوپنینگ است. گران اوپنینگ. بسیار خوب بسیار خوب. خدا از این خاطر شیریخ ما بسیار خدا کنه که کامیاب شو افغانا زنده باشین. دیگه نفر بیاین. سلامت. تبریک باشه به شما. خیر. راغلو د رستوران هغه برخه ته چیرته چې ډوډۍ ورکوي یعنی ویلی شو چې اسپاسخانې ته نو دلته به پوښتنه وکړو چې کوم رقم خوراکونه دوی ورکوي یا کوم رقم غذا ورکوي نو هغې باره کې به ورور سره خبرې وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر استفاده. صحت شما خوب؟ بخیر. خوش اول آمدید. خو تبریک باشه از رستوران او د اوپنینگ او شیریخ تبریک باشه. قربانتم. اول درباره شیریخ خو بیادره گپ زد درباره غذا شما بگوید. از هر دفعه ما در خدمت هستیم. غذای افغانی هر نوع غذای افغانی که شما نام بگوین اینجا هست. در خدمتتان. در غذا هم شما نو اوپنینگ کردین یا غذا پیش بود؟ غذا ما این افغان رستوران در سال 1990 ما افتتاح کردیم داشتیم. ما تا رستوران افغان رستوران برای یک چند وقته که به حساب بسته شده و از کنستراکشن اینا شده تا پس ما دیسیژن کردیم که پس بخیر نام افغان رستوران پس اوپن کنیم پس بیاریم و که الحمدلله ما دیسیژن کردیم و الان اوپن کردیم. منګه کور ته یا کوم ګدرینګ چې څوک لري یا غونډه لري کانفرنس لري هغه ته هم د 10 نفرونو تر 1500 نفرو پورې منګه ورکول شو. نو دا یو ښه خبر ده او شیریخ نو ډیر مزیدار به ان شاء الله چې هم پړ ډیر خوندور ده. ډیره مننه خوشاله شو قربان شما. خیلی ممنون. تاسو ته مبارک وي. زنده او اوسئ. په دې هیله چې بیا افغانان راشي او الله یو خدمت یو. سلام علیکم. سلام. قربان.
نن د دې اوپننګ ده یا ګرانډ اوپننګ یا اولنۍ افتتاح ده بالکل. نو خلک راغلي دي چې وګوري چې څنګه ده ښه ده ښه نه ده دا خبره ټیسټ دپاره ډېر ښه. نو هغه تاسو هم د یو مشتري په لحاظ تاسو ویل ولا چې ښه ده صادقانه قضاوت ډېر مزدار شي دی ډېر زیات ښه ډېر ښه ده او خدای دې وکړي چې د دوی دا بزنس وچلېږي. امين 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 موږ خپل افغانانو خواهش لري چې خپل افغانانو بزنسونو ته رشد ورکړي او راشي غیر هغه چې خپل افغان بزنس دی مزدار شي دی هم دی. ډېر ښه ډېره مننه. سلام سلامت. ما خو شیریخ راواخیسته واقعا ښه شیریخ ده او ډېر مزیدار ده او ارزي په دې باندې چې سړی یو ځل راشي او ټیسټ کړي نو که یو ځل راغلی بیا به بیا راځئ.